درنو دوستانو پښتو شو چینل ته په خیر راشئ. مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو نن مو د دغه نجلۍ په اړه ویډیو تاسو ته راوړې ده او لنډ معلومات یې در سره شریکوو. یوه زنانه حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ته راغله او عرض یې وکړ چې زما لور وفات شوې ده. زه په خوب کې د هغې لیدل غواړم. حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې 4 رکعاته لمونځ وکړه او په هر رکعت کې یو ځل سورت فتحه او یو ځل سورت تکاثر ولوله. پسې د ماسخوتن لمونځ نه او د خوب د راتلو پر وخت درود شریف ووایه. نو کله چې دا زنانه ویده شوه نو خپله لور یې په خوب کې ولیده چې په عذاب کې ده او د عذاب تورې جامې یې اغوستې دي او لاسونه یې بند دي او یو بل سره تړلي دي. په پښو کې زنځیرونه دي. کله چې دا زنانه د خوب بیداره شوه نو د حسن بصري رحمت الله علیه په خدمت کې حاضره شوه او خپل خوب یې ورته بیان که. نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته وویل چې څه صدقه ورپسې وکړه شاید وبخلی شي. کله چې په دې شپه حسن بصري رحمت الله علیه ویده شو نو خوب یې ویني چې زه په ښکلي باغ کې یم او په هغې کې یو ښکلی تخت دی او په تخت باندې یو ښایسته په سر باندې د نور یو تاج دی. هغې ما ته وویل چې ای حسنه ته ما پیژنې زه څوک یم؟ حسن بصري رحمت الله علیه وفرمیل چې نه. هغې ورته وویل چې زه د هغې زنانه لور یم کومه ته چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف ویلو حکم کړی و. حسن بصري رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې ستاسو مور خو ما ته ستا ډېر بد حال بیان کړی و. هغې حسن بصري رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې دې مرتبې ته څنګه ورسېدې؟ هغې ورته وویل چې موږ په دې مقبره کې 80,000 خلک وو. دا ټول په عذاب کې مبتلا وو. بیا یو نیک کس زموږ د قبرونو په خوا کې تېرېده. هغې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درود شریف وویلو او د هغې ثواب یې موږ ته وبخلو او هغه الله تعالی جل جلاله قبول کړو او موږ ټول الله تعالی جل جلاله د دې عذاب نه خلاص کړو. ای ورونو خویندو تاسو سوچ وکړئ چې د یو ځل درود شریف ویلو په برکت سره 80,000 کسان د عذابونو نه خلاص شول. دا څومره د خوشحالۍ مقام دی چې په درود شریف کې هر مسلمان دومره ثوابونه حاصلیږي. په شوق سره پیدا کړي او هر وخت یې وظیفه کړي. تر یوې بلې ویډیو مو په خدای سپارو.